د بغلان د غوري سیمنټو د فابریکې کارګران 7 میاشتې کېږي چې معاش نه راکوي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې کارګرانو پرون د یوې اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې شکایت وکړ چې د طالبانو حکومت له 7 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړي. دغه کارګرانو یو استازي د دې راټولېدنې پر وخت وویل چې طالبانو تر اوسه یو ځل 15 او 2 ځله نور 10 زره افغانۍ د مرستې په بڼه ورکړي، خو 7 میاشتې کېږي چې معاشونه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې د معاشونو ځنډې په داسې حال کې دوام لري چې هم فابریکه فعاله ده او تولیدات پلورل کېږي او هم طالب چارواکي په پرله پسې ډول د مامورینو د معاشونو د ورکړې خبر ورکوي. دغه کارګرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دوی په وینا اقتصادي ستونزې دې حد ته رسېدلي چې نږدې د خپل اولادونو یا پښتورګي د نس مړولو لپاره وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو مالي وزارت له دولتي ادارو وغوښتل چې د میزان او اقرب میاشتو د معاشونو د ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه له دغه وزارت او په ولایتونو کې له اړونده مستوفیتونو سره شریک کړي.